ورکا دا لیواني څوک دی ډېر وخت نه دلته پروت دی دا خو دونه ظالم سړی دی که اورېدل غواړې نو واوره هلکه دا ترس بوی مې نن ډېر ناوخته کړي او لیدې مې نه دی یو رنګ ورته کوم دی کوم ځای کې دی السلام علیکم ترس بیا وعلیکم السلام ډاکټر دی څنګه وایه که نه مړه ترس بیا ته لیدې مې نه قسم دی خو ساعت تا باندې تېرېږي بس زه درلم انتظار کوه مړه راشه یاره وړه مې راپسې شپي ظالمه څه وکړم نو زه درشمه نه درلم او کنه راشه مړه دا اړه خاصه مړي سره څه وکړو ته ته یې نه لیدې ترس بیا نه ساعت تا باندې نه تېرېږي راځي صحیح دی هلکه ترس بیا مې دونه ناوخته کړې راغی ترس بیا السلام علیکم ترس بیا خیر ولیم نه واه خدا سیکل مې د یو ملګري نه راواغشته بیخت د غریبۍ وځي دې پهله دا فصل سنبال کو نو ځان له پکې که خیر موټر سایکل علم مړه الله ورکولو والی خدای هم دې سیکل نستی نه خلاص کړي ترس بیا نور خیر دی زه خو رالمه د بخور نمبر دی زمانن نو ولې زه به څه کوم چې ستا د بهر نمبر دی ترس بیا دا د یو نیکه جایداد دی دې کې ستا زما نشته ورځم په منډه د بخور کوم ځکه چې سار مې څه کار دی هلته به ځمه د ترس بیا ما ته ډېر ګران یې خو یو خبره مې واوره په کولو غوږونو چې په دې بخار ځای کې به تاله قبر زه جوړ کړم د ترس بیا ډېر سترګې په ما مه روباسه ځکه چې ته د کوم نیکه اولاد یې د هغه نیکه زه اولاد یم هغه وینه زما په رګونو کې م ګرځي زه مړه چې څه کولی شي وکړه ځه لکه د ترس بیا ته داسې په خبره نه پوهېږې تاله زه په دې جایداد کې خامخا نن قبر جوړوم درلم د ترس بیا خپل مرګ ته ټینګ شه زه مړه چې څه کولی شي وکړه لکه دا څوک یې لکه ستا مرګ خبرې کوم ودرېږه د خدای بنده د ترس بیا ما ولې وجنې ویم صبر دی الله تمام کړی نور دا نه ژوندي یو منټ هم نشي پاتې کېدی زما ستا خوږه دوستي او یارانه خوږه دوستانه او یارانې سره به وروسته ګورو خو خپل مرګ ته ځان تیار کړه ترس بیا ما مه وجنه څوک پالو وی او ګیر به شي څوک پالو وی دلته څوک دي دا خو ډاګه ده سارا ده پټي دي دلته به څوک وی د خدای بنده دیوالونه مل وی دا ماډل زمانه ده دیوالونه نه وی
الکه ډاکټري خو خپل د تره زوی مړ کړ. الا دا چې ځو الا واودرېدل که نه؟ واقعي ده یار چې دا خو ډېر ظالم سړی دی.